پوره یوه ورځ وروسته یعنې د جمعې په ورځ د بزکشۍ دویم لیگ د کندهار او پنجشیر ولایتونو ترمنځ پیلیږي. د افغانستان د بزکشۍ دویم لیگ د کابل په ګډون د 14 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه د کندهار او پنجشیر د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. ښه آمادګي لرو، ښه آسونه لرو او ډېر ګلچینه چپاندازان د افغانستان سر ته اصلا ټول کړي دي او امیدواري په دې لرو چې انشاءالله قهرمان دې لوبو سو. ما اعتماد کامل دارم که تیم پنجشیر برنده 100% است انشاءالله. بلخوا یو شمېر هیوادوال چې له بیلابیلو ولایتونو څخه د بزکشۍ لیگ د لیدو لپاره کابل ته راغلي دي د دې لیگ له ترسره کیدو څخه خوښي څرګندوي. شوق علاقه که به ورزش بزکشی داریم ما را آورد تا اینجا مسابقه را تماشا کنیم و سهم بگیریم. خوشی و خوشبختی و دیگه شوقی و شوق مردم هستیم، شوق داریم، خوشمون میاد بزکشی و اسبداری و اسبدوانی و چپاندازی. دلته ټول پر یو ځای باندې سره ناست یو نو دا پیغام ټول دور کوو چې موږ همیشه سره یو به اوسو. د بزکشۍ لیگ ترڅنګ دا ځل نیزه وهونکو ته هم ونډه ورکړل سوې ده. د موږ په څنګ کې د پکتیکا ولایت د نیزه وهنې د ټیم رئیس ولاړ ده. له ده څخه به پوښتنه وکړو چې څومره د نیزه وهلو لوبو ته دوی چمتووالی لري. موږ په پراکټیس باندې لګیا وو او پوره چمتو یو چې دغه لوبه ښه ترسره کړو او تماشایانو ته یوه شانداره لوبه وکړو. له دې سره د بزکشۍ فدراسیون وایي چې د 12 ولایتونو ټیمونه را رسیدلي دي او 4 ټیمونه نور هم په لاره کې را روان دي. تقریبا 12 تیمای ما فعلا همینجا آمدن، دیگرایشان هم در راستن، امروز بخیر تا شام میرسن. د دې لوبو موخه په افغانستان کې د بزکشۍ لوبې ته وده ورکول او په نړۍ کې ځلول دي. د بزکشۍ دودیزه لوبې د جمعې په ورځ پیلیدونکي دي، خو دلته چې ګورئ په لسګونه افغانان چې د دې لوبې مینوال دي راغلي دي او د تمریني لوبو لیدنه کوي او ډېره خوښي ترې څرګندوي. دوی زما په شمول غوښتنه دا ده چې ټول ښاریان ټول افغانان راسي د کپ په 15 تاریخ یعنې د هود په 15 تاریخ راسي دغه لوبې له نږدې وګوري او خوند واخلي.